د فوټوشاپ د زده کړې د لړۍ په دوام باندې نن ورځ رسېږو کرافت ته. کرافت څه ډول کار کوي؟ کرافت خپله کټ کولو تیاري که نه، نو دا معنی که غواړئ چې یو عکس کټ کړو، یو ساحه تر وړه کړو یا مثلا عکس وړکی کړو، په دې شکل سره کولی شو. په دغه کې ځینې ډېر مهم شیان شته. کرافت واضح کار ده. مثلا که زه غواړم چې دا ساحه پکې داسې کړم، زه راوړی کړم که نه، ما ته دا شی پکار ده. مثلا داسې کې انټر بټن باندې هم کولی شئ او کولی شئ دلته یې کلیک کې نور کولی شئ دغه عکس په دې شکل باندې وکړئ. F12 ووایئ، عکس به بېرته خپل پخواني حالت ته ولاړ شي. خو دلته په کرافت کې نور ډېر شیان مهم دي. یو ریشیو ده، مثلا دقیقه اندازه تا ته درکول کېږي. مثلا یو خو ریشیو ده په خپله خوښه غواړي. دلته مثلا ته کولی شې 5 په 2 کې دغه عکس راته جوړ کړه، د دې ساحې کولی شې مثلا په دې شکل یې راته جوړ کړه. دا جوړې اندازې په دغو کې له هر یوې استفاده کولی شې. که غواړې دغه اندازې پاک کړې 5 په 2 کې دلته لیکلی دی، دا کلیر که پاک یې بسې تر دې چې خو یې دغه کار و. بل دلته سټریټن راځي. سټریټن سیده کولو ته وایي. که چېرته مثلا دغسې یو عکس موجود وي، دلته ما عکس راخلاص کړی دی، لکه دا کتاب، دا مخکې په دې شکل و. زه به دا کتاب بیخي له سر راخلاص کړم چې تاسو ته ښه واضح معلوم شي. کنټرول او د عکس راخلاصولو شارټکټ ده که نه. مثلا دلته راغلی، د کتاب عکس دغه ده، کتاب دې راخلاص کو، نو دا معنی اوس دلته په سټریټن باندې یوازې کلیک وکړه، وګوره تور غوندې سو، دا معنی همغه انتخاب سو. بس کلیک پرې راکش کړئ په هر شکل، که دغسې غواړئ که دغسې غواړئ چې په هر شکل ته غواړئ. اوس د کولو لپاره خو د عکس باید په دې شکل باندې شي که نه، دا رقم باید راواخیستل شي تر څو بیا سیده شي، د عکس په دې شکل سیده شي. دلته خو لا مکمل کار نه ده خلاصوی، دا به په یو کې نور به عکس په دې شکل باندې جوړ شي. ښه لږ وخت نیسي، عکس په دې شکل باندې جوړ شي. اوس وګوره سیده شو که یا اوس که ته دلته کنټرول زیډ ووایې، وګوره عکس پخوا په دې شکل و، کنټرول شفټ زیډ بېرته ریډو مثلا په دې شکل باندې وګوره عکس اوس په دې شکل شو. مخکې داسې و، اوس داسې په دې شکل باندې یو تغییر پکې راغی که نه راغی. دغه د سټریټن کار شو. بل دغه دومره مهم شی نه دي، سټینګونه یې دي. دا معنی که غواړئ چې مثلا دغه ګوایډونه دې راته ښکاره شي، کم دې ښکاره شي، په دې شکل دې ښکاره شي، دغه لپاره استعمالیږي. مثلا وګوره اوس ګوایډونه موږ ته په دې شکل باندې معلومیږي، لکه په 9 خانو باندې دا ویشل شوی. که غواړئ چې مثلا دا په دې شکل باندې ښکاره شي، دا به داسې ښکاري، دا به داسې ښکاري. که غواړئ چې ښکاره او پټه کړې، په دغو کې ته کولی شې دا ښکاره او پټ کړې. په سیټینګ کې ځینې دغسې مسایل شته. مثلا یوز کلاسیک موډ. کلاسیک موډ یا پخوانی موډ په دې شکل یوازې په دغو کنجونو کې تغییر راځي. پخوانی موډ په دې شکل باندې. شو کرافټ ایریا دا د څه لپاره کار کوي؟ که زه دا ټیک مارک لرې کړم، دا معنی چې زه کله دغه عکس کرافټ کوم که نه، اوس دلته وګورئ چې کرافټ کې هغه عکس کوم ځای دې راکټ کړی هغه ورسره ورکېږي. وګوره نه پاتې کېږي که نه، دلته ورک شو پسې ختمېږي. خو دلته اوس څه وایي؟ که مثلا دلته په دې سیټینګ کې تا ورته کړې چې شو کرافټ ایریا، مثلا هغه کرافټ کړې ساحه چې ده هغه راته ښکاروه. وګوره اوس کرافټ ما تر دې چې پورې کړې ده، اوکې کړې مې لا نه ده، خو هغه ساحه راته ښکاري چې دا ساحه تا پکې کټ کړه، په دې شکل سره راځي. صحیح. بل څه شی ده پکې په سیټینګ کې؟ بل د اټو سینټر پریویو. اټو سینټر پریویو اوس کلیک ده، مثلا په دې شکل باندې په دغه وګورم، وګوره په دغه منځ باندې عکس جای په جای ولاړ ده. کوم چې زه کرپ راکښوم ټول کرپ منځ ته راځي، دا معنی سینټر ته راځي. صحیح ده. خو که دلته مثلا دومره ډېر مهم کار نه ده که نه، مثلا که اټو سینټر پریویو په ټیک مارک نه لرې کې، بیا وګوره عکس ولاړ ده، بیا نو کرپ ورته ګرځي تر ډېره پورې، په سینټر باندې نه راګرځي. عکس دلته کرپ دلته هم راځي، مثلا دلته هم راځي، هلته هم ځي، په دغو ټولو ساحو کې په دې شکل سره. دغه یې دغو سټینګونو کار شو. بل ډیلیټ کرافټ پکسلز، دا ډېره مهمه خبره ده. اوس دلته مثلا زه یو وخت غواړم په دې عکس کې کرافټ وکړم که نه، دغه کرافټ ده په دې شکل باندې ما اوکې کو، دا کیسه ختمه شوه. زه غواړم بېرته دغه یا ډېر مې کرافټ کړی ده، زه غواړم کم یې کرافټ کړم. دلته راسه، داسې اوس کلیک کې وګوره دا دې تور سره پاتې شو. دا ولې تور پاتې شو؟ ځکه چې دلته ما ډیلیټ ورته ټیک مارک کړی دی. که زه دغه پخواني حالت ته بېرته بوځم، دلته ډیلیټ چې ټیک مارک لرې کړم او راسم بیا یې کرافټ کړم که نه، چې زه یې اوس کرافټ کړم، دلته تاسې وګورئ دا اوکې شوه، په دې شکل جوړ شو. اوس زه غواړم بېرته دغه عکس غټ کړم، ما زیاته ساحه کرافټ کړې، بېرته راسه هغه کرافټ بېرته راته روښانه شو، په دې ساحه یې ښه دقیقې انتخاب کړه. خو د ډیلیټ کار تاسو خپله ولیدئ، یار د ډیلیټ وویل او بیا دې کرافټ کړه، بیا د هغه ساحه له لاسه ووتله، نور بیا د تا لاسته نشي تللی. اوس وګوره که بیا دغه ته کرافټ کوې، نور چې بیا دلته راسي هغه ساحه به سپینه ورسره معلومېږي، دا معنی چې شی موجود نه وي. F12 باندې بېرته خپل پخواني حالت ته ځو. دا که تاسو ته هر یو په کار یې په غره کمه دی کوي. کنټینټ اویر سکیل تر ټولو یو مهم کار کوي. کنټینټ اویر سکیل بیا څه ډول کار کوي؟ زه به داسې یو عکس کې راولم، مثلا دغه عکس به زه راخلاص کړم،
دغه عکس زه راخلاصوم دلته که تاسو سایز وګورئ دغه جې ته موږ یو وخت ځو امیج سایز که تاسو دلته وګورئ 38 په 25 کې ده. که ته غواړې مثلا دا لوی سي نو د دې لپاره ته دغه کنټینټ ویر چې مې یو ډول استفاده کړی سي. یا کله غواړې ساره اوږدې برابر کړي یا کله یو مثلا په عکس کې اضافه جای غواړې سي جوړ کړي که نه. اوس دلته راسه کنټینټ ویر باندې خو ټکي مارک نه ده ورکول سوی. زه غواړم دغه عکس تر دې ساحې پورې غټ سي، دومره دې سي دغه عکس. دا کله اوکې کې وګوره هغه جای تور سره جوړ سو. خو دلته خبره چې شاید زه کنټینټ ویر باندې کلیک ورته وکړې او بیا دغه ساحه ورته کراپ کړې، داسې پورته ولاړې اوکې که. اوس کنټینټ ویر لکه آی باندې څه کار کیږي، دغه عکس په خپله ورسره جوړ کړي. وګوره هېڅ فرق هم نه ورسره کیږي، تیار په هغه شکل باندې عکس جوړ سو. یوازې دې ساحې لپاره نه، کولی سي په دې ساحه کې هم ورسره جوړ کړي. مثلا په دې ساحه کې خو لږه مناسب کار آی هم کله تاسو پام کړی یو نفر ته یې مثلا 3 لاسونه ورکړی دی، آی هم دغسې کار یې ښه به یې پوه کوې که نه، او هغه څه چې ممکن وي. دلته اوس وګوره تقریبا تر ممکن حده پورې ښه ده. یو څوک ډېر دقیق نه سي نه پیږي. بیا که مثلا ډېره ساحه ته ورته مشخصه کړي مثلا ما ته دغه عکس تر دې جې پورې جوړ نو په دې کې به حتما دی ورکیږي، ځکه دا خو ډېر سخت کار ده او د ده لپاره به کېدای سي ستونزمن واوسي. خو وګورئ چې دی مثلا څه ډول کړي. وګوره په دې شکل باندې سو. اوس سړی پوهېږي چې مثلا دا دغسې نه ده جوړ سوی، ځکه ډېر تکرار راغی. ونه دلته هم ده، دلته هم ده، دلته هم ده. وګوره دلته بیا برسېره ونه په دې چې ختمه سوې ده، دلته بیا برسېره راشنه سوې، دلته هم دغسې. نو دا داسې مثلا که ډېره ساحه انتخاب کړي بیا ښه دقیق کار نه کوي، خو که مناسبه وي بیا ډېر ښه دقیق کار کوي. کنټینټ ویر دغه کار و.